بونیر کې چې دنه یو عجیبه واقعه راغله د سره ضرور واوري دا سټیټمنټ چې دنه یو کس شیر کړی دی هغه وایي کنه په خپل کلی علاقو کې چې په داسې خلکو نظر وساتئ او دا چې د کور یو کس چې دا سټیټمنټ چې دنه په فیسبوک باندې شیر کړی او ما هغه سټیټمنټ راغسته او دا ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ ملګرو هغه چې دا سټیټمنټ راغسته او دا خبره کړې ده چې کنه په هغه کې چې کومه ټوله واقعه لیکلې ده اوله په دا ویلي دي کنه چې په کلی کې مړه شوی او جنې مور چې دا نو هغه لاړه مړیله او جنې چې دا پاتې شوله کله چې دا جنې کور کې پاتې شوله د کور کې کپڑے جوړولې چې په دې کې چنګاړی راشي چې کله دا چنګاړی راشي کنه دا وته ور وای او دغه جنې وته आवाज وکړي چې په کور کې څوک نشته ده او تاسو واپس ځئ او ته ویل چې دا څوک دی هغه جنې خو پته نه و دغه نه پس چې دا بیا چنګاړی وته چې مال لګي وبر راغی چې کله دا جنې چې دا وبو ورکي او ګټ کولاو کې نو دغه چنګاړی چې دا دن راشي او نارینه وسره هم دن راشي د کور ته داغه نه پس چې دغه جنې چې غاری کې نو سړی ولګي کنه نارینه ولګي دغه جنې چې دنه یو کمرې ته بوزي یو کمرې ته بوزي داغه نه پس چې نو هغه جنې چې دنه یو خزه ونیسي او بیا چې دنه هغه په کور کې ګوري چې په کم ځای کې سونه د هغه راکړي په کم ځای کې پیسې د هغه موږ تراوخه دی جنې ته و دې جنې ته وای کنه نو ما سره نه چا بیا نشته زما سره خودل ته هیڅ هم نشته او زما مور چې دنه هغه مړی لته او زما په کور کې ارماري هم نشته بیا چې دنه هغه ته بیا د خبره وکړي د سړی چې ودا خبره وکړي کچر ته دا نه راکړي نو بس دې سي حال وکړي چې ته سوچ هم نشي کولای وای داغه نه پس چې دا نو دوه کسانو چې دنه خپل کار وکړو او دوی چې د کور نه بهر تلاړل او دغه جنې چې دنه د بهوش کړل او د بهر نه چې دنه ور بند کړو چې کله د جنې مور چې د مړی نه رااله کور ته چې کله د مړی نه واپس کور ته رااله او کور وکړو کور چې د بهر نه باندې هغه چې د کور کوراو کو چې د رال نو د جنې چې د دا پته او به هوش شي و کله چې دا په هوش کې رااله نو د جنې چې د ټوله قصه بیان کړله ټوله قصه وته وکړه چې د چنګړې راغلي وي او زمانه او بوختي او مولا او ورکړل دغه نه پس دغه سره خپل نارینه کسانو هغه د رااله بیا چې د په سټیټمنټ کې په اخرانه حصہ کې دا خبرې لیکلې دي چې بیا هغه په چې په کلی کې وګرځیدل او په ټول کلی هغه چنګړې چې د بیا ونه مونږ دغه نه پس چې دا خبره کس کړی دا چې موږ له هم په کار چې موږ احتیاط کوو کدا چې قسمه زنانه چې نو تاسو کورونو ته درځي نو تاسو کوشش کوئ احتیاط کوئ تاسو قسمه خلک چې خپل کور ته مو پیدا ملګرو دا چې په بونیر کې دا واقع راغلی دا چې په بونیر کې نو دا په هر ځای کې راتلل شي کوشش کوئ کنه چې د خپل ماشومان هم خیال ساتي خپل کور بیا چې نو مساتي ځکه کنه چې داسې قسمه خلک پکې موجود دي چې هغه تاسو د عزت خیال نه ساتي داسې جنګاړي چې نو هغه راځي او بیا تاسو چې نو پیسې لوټ کوي او بیا چې نو ماشومان به هوښه کوي اکثر پکې ماشومان چې نو هم پټيږي ماشومان پکې هم وړي تاسو په دې باره کې سوال خو دې کمنټ وکړئ دا یو سټیټمنټ چې دا نو په فیسبوک باندې شیر شوی او یو کس ماته راولېږه او ما چې دا په دې باندې ویډیو ورو کړله ما چې تاسو ته پته ولګي ولې دې سیزن ضرور چې دا احتیاط کوئ که چېرته چنګړی تاسو راځي چنګړی بالکل په خپل علاقو کې مه پرېږدئ دا چې دا نو ډارې کې ځغلوئ که نه چې دا چېرته هم په خپل علاقو کې پرې نه دی او چېرته چې دا په دې باندې زړه ونیسئ ګوره خاص کر زمونږ پښتانه دي زمونږ چې د غرونو علاقو دا خلک دی هغه په داسې قسمه خلکو باندې زړه وسیږي هغه قسم خلک چې دا نو هغه ټوله زندګي چې دا نو بیا ستا تباه او برباد کړي ستا د عزت خیال نه ساتي یا ماشومانان وتښتي او یا داسې کار وکړي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو دا واقعه په بونیر کې راغلی او غالب خپل سټیټمنټ شیر کړو ما تاسو ته بیان کوم په دې باره کې څه وایي خوند کمنټ